بل خبر طالبانو جمع د قرآن ده، یعنی جمع د قرآن کې خبر ده. طالبانو د قرآن درې جمعی سوي. یوه جمع د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې وه، یوه جمع د ابوبکر صدیق صاحب کړې، یوه جمع عثمان رضی الله عنه کړې. د قرآن درې جمعی سوي دي. اوله جمع دا وه چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن را جمع و، قرآن لیکل سوی و، قرآن جمع کړل سوی و. خو دغه قرآن چې را جمع کړل سوی و، لیکل سوی و، دا قرآن د خرما په پوستکو کې لیکلی و. بیا زه خبرې درته کوم طالبانو، تاسې به وایي انسان باید تاریخ وګوري، تاریخ یو علم ده. خو په دې پوه سي چې هغه زمانه کې کاغذ نه و، په پوستکو د خرما د کجوري ونه څه ده، دا چې دا پوستکی داسې راواړوي په هغې به یې لیکل کړي ول، په نریو ډبرو باندې څه یې داسې اوارې غوندې په دې به یې لیکل کړي ول، او په پوستکو باندې لیکل کړي ول، په اډوکو یې لیکل کړي ول. موږ یو اډوکی ده پسه کې موږ رشپېلک ورته وایو، پېژنه یې که نه، لاس کې داسې اوار غوندې ده، په دې به قرآن لیکل سوی و. نو بیا دا اوله جمع د قرآن ولا نفس لیکل سوی و قرآن، خو قرآن چې لیکل سوی په دغه ترتیب باندې لیکل سوی و. بیا د دې نه وروسته الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم وفات که. کله چې نبی علیه السلام وفات سو، بیا په یمامې کې 80 نفر صحابه شهیدان سول. یمامه یو مشهور غزوه و جهاد تیر سوی، غزوه د یمامې ورته ویلې. نو په غزوه د یمامې کې 80 نفر صحابه شهیدان سول، او دا ټول حافظان د قرآن ول. نو عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق صاحب ته راغی، خلیفه د مسلمانانو ابوبکر صدیق صاحب و. وی داسې وکړه دا قرآن جمع که، ځکه یې جمع که داسې نه حافظان د قرآن ختم سی، سی بیا قرآن ضایع سی. نو هغه نه منله څه ورته وایي، دا ابوبکر صدیق صاحب نه ورسره منله. بالاخره حتی شرح الله صدر ابي بکر، د ابوبکر صدیق صاحب سینه خلاصه سوله، دا یې ومنله. دوی ویلې دا کار رسول الله نه ده کړی، مونږ یې څنګه وکړو؟ نو بیا ابوبکر صدیق صاحب ورته ویلې صحیح ده، منم یې در سره، ځکه دی د مسلمانانو امیر و. بیا زید راوغوښت، زید ابن ثابت دی راوغوښت او ده ته یې ویلې وی ته داسې چل وکړه چې قرآن را جمع که، ځکه دی د نبی علیه السلام کاتب د وحی و. کاتبان د وحی طالبانو تر 15 نفرو پورې ول ټول، خو ده ډېر لیکل کول. وی د قرآن ته را جمع که. نو هغه ورته ویلې دا کار زه نه کومه، وی که په ما باندې زید وی ما ته دا خبر چې وکړه که راته ویلي چې غر ویسه ما به وړی، خو دا خبره ما ته سخته تمامه سوه. نو ابوبکر صدیق ورته ویلي ما هم دا خبر نه منله، عمر صاحب ما ته مراجعه کوله تر دې چې د ما زړه ومنله دا خبر چې دا ښه خبر ده، نو ته یې م ومنه را سره. بالاخره زید رضی الله عنه ته قناعت ورکړ او هغه دې ته تسلیم سو چې باید قرآن ولیکل سي. بې طالبانو کوشش یې وکړو چې دا قرآن هر چېرته لیکلی و، چا سره و، هغه یې ټول را جمع کړل، په تیږو، په هډوکو، د خرما په پوستکو.
دی ټول را جمع کړل او قرآن یې جمع که ویلي که یو کتاب په شکل یې را جمع که. تاسو طالبانو چې کله تاریخ وګورئ داسې نادر به په تاریخ کې وګورئ چې هلته انسانانو خط و کتاب نه پیژانده. او نن غربیان په موږ دا اعتراض کوي وي علم دین نه ده. ته هغه عرب چې په هېڅ نه پوهېدل ته اوس ورته ګوره چې هغه ته کتاب جوړ سو. دا کتاب تیار سو او دا د ابوبکر صدیق سره و. بیا چې ابوبکر صدیق صاحب وفات سو دا کتاب د عمر صاحب سره و. بیا عمر صاحب چې شهید سو بیا د حفصې رضی الله عنها سره و چې د رسول علیه السلام ښځه وه د عمر صاحب رضی الله عنه لور وله. دا دویمه جمع و. اول جامع د قرآن څوک ده؟ ابوبکر صدیق صاحب ده. جمع د قرآن بین الدفتین د دوه وقایو کې چې را جمع کړی د هغه ابوبکر صدیق صاحب ده. بیا طالبانو له دین وروسته صحابه هغه ته لاړل آذربایجان و ارمینیې ته. که نه دی موږ تاسې شمال کې یو وطن د آذربایجان ورته وایي، اسلامي وطن د خو اکثره شویګان دي، او ارمینیا ارمنستان ورته وایي. د ارمینیې او آذربایجان ته صحابه مجاهدین تابعین جهاد ته راغلل، خو دا دوه ډلې مجاهدین ول. کله چې طالبانو رسول الله وفات سو څو لوی مدرسې وي د دین. یوه د عراق مدرسه وه د کوفې او د بصرې، او یوه مدرسه د شام وه، یوه مدرسه طالبانو په مصر کې وه، یوه مدینه وه، یوه مکه وه. دا لوی دینی مدارس وي. انسانان به ورتلل او هلته به تربیت کېدل پکې. نو دلته مجاهدین د عراق نم راغلي و، د شام نم راغلي ول. دلته د دوی د قرآن په ویللو کې اختلاف پیدا سو. شامیانو په یوه لهجه قرآن ویلې او د عراقیانو په بله لهجه ویلې. صحابه و تابعینو جنجال پیدا سو. دلته په دې جهاد کې حذیفه بن یمان رضی الله عنه مو. نو ده ځان سره فکر وکړ او آذربایجان نه روان سو مدینې منورې ته راغی، ځکه دارالخلافت مدینه منوره وه. کله چې مدینې منورې ته راغی او مدینه منوره کې هغه ته وویلې د څه ورته وایي عثمان رضی الله عنه ته یې ویلې خلافت ته عثمان صیبو. وایي مسلمانانو په مابین کې داسې اختلاف پیدا کیدونکی د لکه د اهلي کتابو په مابین کې چې پیدا سو، مسلمانان به دوه ټوټې سي. نو ته کوشش وکړه چې د اختلاف ټکي له منځه وباسه. بیا حفصې رضی الله عنها ته خبر ورولېږه، قرآن راولېږه. بیا قرآن ورته راولېږه طالبانو. نو ټول قراتونه یې ترنه لرې کړل، په د یو لغت د قریشو باندې پرېښود. شپږ صحابه ورته یې ویلې، عبدالله بن زبیر، سعید بن العاص، عبدالرحمن بن الحارث بن الهشام، زید رضی الله عنه. دوی ته ویلي چې تاسې دا قرآن ترتیب کوئ، او داسې ورته ویلې که تاسې اختلاف راغی خپل منځ کې بیا د زید رضی الله عنه ته ترجیح ورکوئ. زید ته امر وکړو چې بیا د عبدالله بن زبیر د سعید بن العاص د قرآن یې ولیکه طالبانو. بیا چې ولیکه بیرته یې هغه قرآن نه نور قراتونه لرې سول. قرآن په یو هغه باندې ولیکل سو، یو قرات په لغت د قریشو باندې اتفاقي. بیا دې نه 15 مصحفونه ولیکل. د اسلام د دین لویو مرکزونو ته ولیږل، بصرې، کوفې ته، شام، مصر ته، مکې او مدینه کې یو دنه پرېښود چې دغه قرآن چې دا اوس موږ سره ده دا مصحف عثماني ده. د امت د اختلاف په خاطر چې د امت په مابین کې اختلاف رامنځته نه سي، دا مصلحتاً دا کار وکړل سو. نو علما وی د جمع د ابوبکر صدیق او جمع د عثمان کې څه فرق و؟
د عثمان رضی الله عنه د ابوبکر صدیق صاحب قرآن را جمع کول د دې هدف دپاره چې څوک نسی ضایع نسی. د عثمان رضی الله عنه را جمع کول د څه دپاره و چې قرآن په قراتونو کې اختلاف را نسی. نو تاسې اوس فکر وکړئ طالبانو قرآن د اختلاف دپاره مصحف عثماني را جمع کړی صحابه و. نن موږ ولې امت مسلمه په اختلاف یا مولا هلته ناست یا بل هلته ناست امت په تحیر کې اچولی طالبانو یو حیرت کې امت پروت ده چې دا اوس د چې کوم مولا خبره ومنو های وهوی د شر و شور د بس هغې مدرسې طالبان مولا کوشش کوي چې دا مدرسې طالبان دا طالبانو ټول اسلام کې ناروا دي. امت ما چې څومره نن کتابونه تاسو ته راوړي دا مې صرف د دې لپاره درته راوړي دومره اختلافونه شته اقوال د علماو دي. دنیا کې چې ژوند کوي نو اختلاف به وي خو د اختلاف داسې حالت ته مه جوړوه چې امت پې دوه ټوټې کې لکه چې امت دوه ټوټې سي بیا د امت نه څوک ځي قوت ځي که نه. نو باید امت نو دا د قرآن جمع ولا قرآن بیا را جمع کړل سو او د اسلام لویو مدرسو ته بیا قرآن ولیږل سو یا 5 مصحفه ولیکل سول یا 7 مصحفه ول که دانیسی بیا یو یمن او بحرین ته ولیږه. یمن او بحرین چې دا هم د اسلام دینی مدارس پکې ولې هلته یې ورولېږل هلته هغه جې نه بیرته دا فکریه بیا خوره سوله. بیا وروسته طالبانو په کتابت د قرآن باندې درته بحث کوم یو بل مستقل مضمون باندې درته بحث کوم. طالبانو دا د قرآن آیتونو ترتیب او د سورتونو ترتیب کیدای شي پرون شیخ صاحب درته کړی وي خو طالبانو د ما خپل مزاج د طالبانو زه هغه موضوع ټوله نه درته وایم طالبانو زه چې څه درته وایم طالبانو بیله مسله ده تکرار نه کوم طالبانو تکرار شنیع ده. یو د آیتونو ترتیب د طالبانو یو د سورتونو ترتیب ده. دا اجماع د علماو ده چې ترتیب د آیتونو دا توقیف د شارع نه ده. دا څوک ده؟ د شارع نه همداسې راغلی یعنی دا ترتیب د آیتونو دا واجب ده. که قرآن منکوس وایي سرچپی وایي آیتونه دا ناروا ده طالبان که نه. رب عالمین رب الله الحمد کنه داسې له دې خوانې ور ووایې نو دا طالبانو منکوس نقص سرچپه که قرآن کې آیتونه سرچپه ووایې دا ناروا ده. اولینی آیات ورستنی وایې ورستنی اولینی وایې دا ناروا ده طالبانو. ځکه د قرآن د آیتونو ترتیب چې ده په دغه ترتیب چې د مصحف عثماني کې ده دا د شارع نه همداسې راغلی ده. دې کې مخالفت کول دا د شارع نه راغلی نو دا همداسې واجب ده که نه. دا ترتیب د آیتونو دا واجب ده او د شارع نه راغلی اجتهاد نه ده. او دا تقریبا اتفاق ده او امام سیوطي دلته ډېر نصوص آیتونه احادیث دلیل ډېر احادیث دلیل راوړي دي چې دا د آیتونو ترتیب دا توقیفي ده. اجماع هم ده په دې باندې او دلایل یې په باندې ذکر کړي دا یوه خبر شوله. دویمه خبر دا ده چې د سورتونو ترتیب څنګه ده. یو خو د آیتونو ترتیب ده یو د سورتونو ترتیب ده. د سورتونو په ترتیب کې اختلاف ده. بعضې علما وایي چې دا د سورتونو ترتیب چې ده دا د شارع نه راغلی د شارع علیه السلام نه راغلی دا د بعضې علماو رایه ده. جمهور امت مسلمه وایي چې دا په اجتهاد د صحابهو ده. اجتهاد د صحابهو او د علماو دا ترتیب د سورتونو د قرآن چې اول الحمدلله دا بیا بقر دا بیا همداسې انعام و اعراف و مائده و فلان و فلان داسې ترتیب دا ترتیب اجتهاد د صحابهو ده چې دا د جمهور علماو رایه ده. خو بعضې علما وایي لکه علامه ابوبکر انباري او امام طیبي هغوی وایي چې نه
دا د قرآن د سورتونو ترتیب هم څوک ده؟ دا هم توقیفي ده، یعنې تر شارعه پورې موقوف ده. شارع هم داسې وي. دغه قرآن چې نن موږ سر لاس کې ده، دا قرآن په لوح محفوظ کې سورتونه او د آیتونو ترتیب په همدغه طرز باندې ده. خبر پوه شو؟ دوه مذهبه سول. طالبانو امام بدرالدین الزرکشی شافعی یو سړی تیر سوی یو کتاب یې جوړ کړی البرهان فی علوم القرآن. ښه کتاب یې جوړ کړی طالبانو، البرهان فی علوم القرآن. غټ جلد کې کتاب د طالبانو. اصل کې څو جلدونو کې د طالبانو چاپ یو جلد کې ده. د یوه خبر کړې ده، څومره ښه خبرې کړې طالبانو. موږ خو دلته دوه خبرې وکړلې. قرآن د سورتونو ترتیب څوک ده؟ توقیفي ده که اجتهادي ده؟ اکثر علما وی اجتهادي ده. بعض علما وی لکه امام طیبی او علامه ابوبکر انباری دی وی چې دا څوک ده؟ دا توقیفي ده. خو طالبانو علامه زرکشی وایي وی د دې دواړو د قولونو جمع داسې کیږي. څوک چې وایي چې اجتهادي ده، خو هلته اجتهاد دپاره رمز و. څوک چې وایي شرعي ده، څوک چې وایي اجتهادي ده، دا خبر صحیح ده. خو وچ اجتهاد هم نو، د نبي علیه السلام و د شارع له طرف نه دوی ته یو رمز پرېښودل سوی و. که قولی رمز نه و طالبانو، خو فعلي څوک و؟ رمز و. او څوک چې وایي شرعي ده، د هغوی مطلب دا ده چې شرعي ده. که قولی رمز نسته ده، هغه فعلي رمز هم طالبانو څوک سو؟ یعنی نبی علیه السلام صحابو ته د ترتیب د صورتو کې که قول نه و کړی چې دا صورت هغه جې کې کېده، دا هغه جې کې کېده قرآن کې، خو فعل یې داسې فعل کړی و چې دغه ترتیب چې نن قرآن کې موجود ده، دا ترتیب تر معلومیږي. دا پیل دی چاو، دا ترتیب د صورتونه چې په دغه ترتیب باندې دي زرکشي وي، دا ترتیب فعلا دی چاو. خو ګوره که قولا رسول الله نه دي ورته ویلي چې دا صورت دا دغه ترتیب باندې که قولا نه لري، خو فعل نبي علیه السلام داسې کړی، دا دلته یې ښی، دا دلته داسې ترتیب یې کړی. صحیح ده؟ دغه فعل د رسول علیه السلام دا د شارع فعل ده. نو جمعه په دغه ترتیب باندې، دا صورتونه په دغه ترتیب باندې که قولا شارع نه ده، خو فعلا خو د شارع کار سو کنه. نو چې څوک وایي دا د شارع کار ده، توقیف نه ده، دام صحیح سوله. څوک چې وایي چې اجتهاد ده، هغوی دا مطلب ده چې اجتهاد ده، قول د رسول الله نه و، فعل د رسول الله نه دوی دا راخیستلې ده چې دا څوک ده، ترتیب باید په دغه باندې وي. نو دا یو اختلاف لفظي ده طالبانو. اصل کې قول رسول الله نه ورته ویلي چې دا صورت دلته کېده، دا دلته کېده، فعل یې کړی و. څوک چې وایي شرعي ده، خو نو فعل هم د رسول الله فعل و که نه، خو دا هم شرع سوله، د شارع فعل ده. څوک چې وایي چې اجتهادي ده، د هغوی مطلب دا ده چې قول رسول الله نه ورته کړی، څوک یې ورته کړی؟ فعل یې ورته کړی. دی ما په خبر باندې پوه سوي یی طالبانو. دا د علامه بدرالدین الزرکشي شافعي رایه ده. او طالبانو علامه امام بیهقي د یو کتاب جوړ کړی، کتاب المدخل نومیږي. امام بیهقي رحمه الله په کتاب المدخل کې بل خبر کړي. دی وایي طالبانو په کتاب المدخل کې وای د نبی صلی الله علیه وسلم د ترتیب د سورتونو د قرآن چې دا په همدغه ترتیب باندې دا د شارع نه راغلی ده، د شارع نه راغلی. صرف صورت توبه او صورت انفال دا د شارع نه نه ده، نور ټول قرآن په همدغه ترتیب باندې دا چا نه راغلی. یعنی دی وی دا شرعي ده. امام سیوطي رحمه الله هم طالبانو د امام بیهقي رایه مختاره ګرځولې. امام سیوطي صاحب دلته په اتقان فی علوم القرآن کې داسې وایي طالبانو، وی ترتیب د سورتونو د قرآن دا توقیفي ده.
صرف سورة توبه او سورة انفال توقیفی نه دي، نور ټول څوک ده. خو یوه خبر دی کوي طالبانو، ګوره د امام سیوطي رایه دا سوله چې ترتیب د سورتونو د قرآن توقیفي سو، چې توقیفي سو بیا خو واجب سو. نو چې واجب سو که سړی په مانځه کې طالبانو اول قل اعوذ برب الفلق وایي بیا نه، اول قل اعوذ بالناس وایي بیا قل اعوذ برب الفلق وایي بیا. قرآن منکوس سو صورتان، خو امام سیوطي وایي دا نظم و دا ترتیب د دې صورتونو خو د شارع نه سو واجب سو. نو چې واجب سو چې ته اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایي، دویم کې قل اعوذ برب الفلق وایي، خو دا ترتیب خو واجب و. په ترک د واجبو څوک راځي؟ سجود سهو لازم. خدای وایي طالبانو واجب ده، خو په قرائت کې واجب نه ده. دی وایي خدای خو شافعي ده. طالبانو څوک ده؟ شافعي ده طالبانو. خو تاسې اوس دا هم ښه خبر ده طالبانو، د زرکشي هم ښه جمع ده چې هغه وایي دا یو اختلاف لفظي ده. دا قرآن طالبانو منکوس قرآن ویلل علما مکروه بلي. قرآن به منکوسو سرچپه نه وای چې له آخر طرف نه را شروع کړي، خو علما وایي د قاریان چې قرآن یادوي لغه طرف نه را یادوي، که نه قاریانو؟ نو خدا هم قرآن منکوس سو آخر طرف نه. علما وایي دا بیا جایز ده، یو قاریانو ته جایز ده ځکه له اخوا نه را یادول اسانه دي، دا بیا علما جایز بلي، جایز ده. نو د امام سیوطي رایه دا ده چې د قرآن ترتیب د سورتونو څوک ده؟ توقیفي ده، تر شارع پورې موقوف ده. او خو یوه خبر ما مخکې درته ویلي چې د ده رایه دا ده چې واجب خو ده، لأن فی القراءت لیس بواجب. په قراءت کې طالبانو دا ترتیب د سورتونو په قراءت کې واجب نه ده. لکه نبی علیه السلام بیا په قراءت کې داسې کړی ده چې اول یې مخکینی ویلی بیا اول یې وروستنی ویلی بیا یې مخکینی ویلی. واجب نه ده په قراءت کې، واجب نه ده، دغسې واجب ده دا نظم و ترتیب. خبر خو پوه شولې طالبانو؟ زموږ په احنافو کې یو سړی تېر سوی مسلم ثبوت، موږ تاسې په مدرسه کې وایو او ډېر ښه کتاب د طالبانو، خو ګیله مو دا د طالبانو ولې ټول نه وایو؟ تاسې کې داسې طالب شته چې مسلم ثبوت مو ویلی وي؟ ولی مو ټول نه ده ویلی؟ دا یو ظلم ده چې له موږ سره کیږي طالبانو. دومره ښه کتاب ده طالبانو، دومره له علم نه ډک کتاب ده، دا سر یې د کار نه ده طالبانو، دا خو هماغه منطقیات پکې دي، شکل حماري ده. دا څه کوو طالبانو؟ اصلي مقصود موږ ولې نه وایو طالبانو؟ دې کتاب کې موږ ظلم کوو طالبانو. دا دویم جل ده طالبانو. فواتح الرحموت په مسلم ثبوت باندې شرح د طالبانو، د هند یو لوی عالم تیر سوی علامه بحرالعلوم ورته وایي، هغه دا شرح پې باندې کړې طالبانو. یو عالم یو ورځ د ما کتابخانې ته راغی، نو ما پوښتنه یې رانه وکړله، وایي فواتح الرحموت لرې؟ میلو وی تېره واخله. نو ما ته ویلي وي کوم مولا سره چې فواتح الرحموت کتابخانه کې موجود هغه مولا ده وایي، سپینګری مولا و. نو ما ورته راواخیستم، داسې هم نه ده چې تنا پروت ته پکې ویې ګوره چې کتلی مې هم ده. ما د مطالعې طالبانو دا سرې نښې دي وینئ، ورته مې ویلې، بیا مې وروښودل، جیونه مې وروښودل چې داسې مې نه ده اچولی، ګوره مې ښکاري درته سرختونه. نو دا دومره د علم نه ډک کتاب د الله پاک د طالبانو تاسې کې مینه پیدا کړي چې مولا ته کښېنئ، ما ته ټول مسلم ثبوت ووایه، وروستنی طرف یې راته ووایه، اجتهاد و تقلید راته ووایه، اجتهاد و تلفیق راته ووایه چې زه پوه سم. تاسې په تقلید بیخي پوهېږئ نه طالبانو. دا اوس چې تاسې کوم فکر لرئ د تقلید په اړه، دا صحیح نه ده طالبانو. که علم یو شی د حقیقت بل شی، خو دا چې تاسې مسلم ثبوت ووایي طالبانو، بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې څنګه چل ده. خو الله دې دې توفیق درکړي، الله مو طالبانو د ړانده تقلید نه خلاص که ذاتي. دا چې بس د ړانده تقلید نیولي طالبانو، بل کتاب یا ټول کتاب ویلل درته عار و پیغور ښکارېږي، اصل علم په دې کې ده. دی طالبانو یوه خبر کوي، د ده رایه دا ده د دې فواتح الرحموت مولا خبر
دی وایي ترتیب د آیتونو د قرآن څوک ده؟ ترتیب د سورتونو د قرآن. دی وایي د ما پلار به ویلي چې دا واجب ده. څوک ده؟ واجب ده. واجب یې بله. حتی دی وایي طالبانو وی د ما پلار یو ورځ یو امام پسې مونځ کو، هغه امام نه ترتیب د سورتونو ګډ وډ سو، مونځ یې بیرته راوګرځاو. په مانځه کې اول سورت تین ویلې، بیا څوک ویلې؟ الم نشرح لې ویلې، وایي مونځ یې بیرته راوګرځه ویلې، ځکه ترتیب د سورتونو د قرآن دا واجب ده. دی وی بحرالعلوم دا حنفي د طالبانو وی ما ورته ویلې چې مونځ فاسد سو، پلار ته مې ویلې وي نه فاسد سوی نه ده، لیکن اعاده الزمه ده ځکه دلته د ترتیب واجب ده. دی وایي د فواتح الرحموت ملا وایي ما دا خبره د پلار راته داسې نادره غوندې ښکاره سوی، بیا مې چې په بحر رایق کې وکتله وی بیا د امام هغه راغلله، ترتیب مې راغی طالبانو. دا مې هسې ځکه د سره یاده کړه طالبانو، ما په حاشیه ورته لیکلي چې دا د بحر رایق صفحه ده. دی چې وایي چې بحر رایق کې ما ولیدل، بحر رایق کې هلته داسې نه دي طالبانو لکه دی چې وایي. بحر رایق داسې نه وایي طالبانو، هغه وایي دا ترتیب د آیتونو د سورتونو طالبانو واجب ده، خو په مانځه کې واجب نه ده. یعنې که چا نه پاتې سو څوک نه پې لازمیږي. خپله بحر رایق وایي سجده سهو نه پې لازمیږي. دلته چې د کوم تعبیر کړی طالبانو رحمه الله علیه عرفتم انشاء الله، دی چې څه وایي طالبانو چې د ما پلار سجده سهو بیا وکړله، ما ورته ویلې ولې بیا مې چې بحر رایق کې ولید، بحر رایق کې داسې نه وایي طالبانو لکه دی چې وایي. خبر پوهېږي بحر رایق وایي چې دا نظم د سورتونو په دغه طریقه واجب ده، خو په مانځه کې وایي نه ده واجب. صحیح ده؟ که چا قصدن سهون اولا وتین ویلې بیا لم نشرح لوي څوک نه لازمیږي، سجده سهو نه لازمیږي. دا د بحر رایق طالبانو خبر ده. دی وی د چې کم تعبیر کړی الله دې د په حال رحم وکړي طالبان. خیر د انسانان دي طالبانو غلطي کی. او دا اعلاء السنن د طالبانو، اعلاء السنن کې د موږ د احناف رایه دا د ترتیب د سورتونو مستحب د طالبانو، کنه ترتیب د سورتونو د قرآن دا مستحب ده په مانځه کې. که چا ترتیب د سورتونو د قرآن منکوس ویلې په مانځه کې سهون، دا مکروه تنزیهي د طالبانو څوک نه لازمیږي، سجده سهو نه ورباندې لازمیږي. دا اصلي د موږ د احناف رایه هم دغه ده. یو د آیتونو ترتیب ده هغه څوک ده؟ واجب ده. او یو د چا ترتیب د سورتونو ترتیب ده هغه بیا واجب نه ده، څوک ده؟ مستحب ده. خبر خو پوه شول انشاءالله دیما. خو دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې دا ترتیب د سورتونو واجب ده، وی شارع نه راغلی ده، او که د شارع نه ده راغلی. که د شارع نه راغلی دا معنا نه چې واجب د طالبانو باید سجده سهو پې لازمه سي، لکه فواتح الرحموت ولا چې وایي. ځکه امام سیوطي ګوره دلته وایي، د امام سیوطي رایه هم دا سوله چې مراد له چا نه له ترتیب د سورتونو د توقیف د شارع ده. شارع نه همداسې څوک راغلی ده، شارع نه همداسې راغلی، خو شارع نه چې راغلی خو واجب سو. نو دی وایي چې نه، بیا په قرائت کې واجب نه ده، ځکه نبی علیه السلام خپله په مانځه کې اول څوک ویلی ده؟ سورة النساء قبل آل عمران ویلی ده، سورة النساء مخکې آل عمران نه ویلی. نو خو دې نه معلومیږي چې په مانځه کې نبی علیه السلام د نفس جواز دپاره دا ویلی ده. نو ترتیب په مانځه کې واجب نه ده طالبان، او دا د موږ د احنافو رایه هم ده. کومه خبر چې فواتح الرحموت کړې ده بحر رایق نه نقل کړی، په بحر رایق کې طالبانو مسله داسې نه ده. نو والعلم عند الله. نو دا د قرآن د جمع خبره سوله، بس د طالبانو د پنجشنبې ورځ ده. نو بیا به انشاءالله